ناول سپین لیکوال نور محمد ترکی لومړی څپرکی په کلي کې خورا لوی شخول دی. هرې خواته ځوږ دی. څوک یوې خواته په بیړه درومي او څوک بلې خواته ځغلي. څوک د چا په خبره ښه نه پوهېږي او هر یو سرګردانه ښکاري. د یوه ښکلي چمبر له مخه چې له کلي څخه لږ وتلی دی یوه لویه ډله خلک ناست دي. چا سر کښته اچولی دی، څوک بیا د خپل اړخ له سړي سره ورو ورو پسیږي او یو څه ورته وایي. په دې ډله خلکو کې زیاتره سپین پګړي دي چې له نورو شاوخوا کلیو څخه راغلي دي. د چا ږیرې شناوۍ دي، د چا تکې سپینې او اوږدې دي، د چا ږیرې بیا تورې دي. دا یوازې د تورو ږیرو څښتنان دي چې سرونه یې ډېر نه دي ځړولي او یو څه په هسکه غاړه ګوري. په دې ډله خلکو کې چوپه چوپایي ده چې یوازې کله کله بڼهاری اورېدل کېږي او هم د ځینو تسپو د ټکهاري په اثر ارامه فضا لږ څه سره ووهله سي او هم کله کله له ناستو کسانو څخه کوم یو ارمیږی وکاږي او لږ څه په زوره ووایي توبه خدایه توبه. دا چې سړی د کلي شخول او ځوږي ته ګوري او د دغه ځای سکوت او ارامۍ ته نظر وکړي حیرانیږي چې هلته ولې داسې حال دی او دلته ولې دومره په ادب سره خلک ناست دي او د یو شي لپاره انتظار باسي. کم وخت چې څوک د چمبر لویه دروازه پرانیزي نو د ښځو او د وړو د ژړا او کوکارو خورا لویه څپه راووځي او د حاضرینو سکوت او ارامۍ معطله کړي. په کلي کې ځوږه له دې جهته ده چې د شاوخوا دیاره څخه یو ګڼ شمېر ړانده خواران وږي تږي راټول سوي دي او د دې انتظار باسي چې د حاجي مړی به څه وخت ښخیږي چې دوی یې اسکات واخلي او خیرات یې وخوري. دغه خواران نه په اسمان کې ستوري لري او نه پر ځمکه سیوری. دوی په رسم رواج هم پروا نه کوي او لکه سپین پګړي او سپین کالي دومره مفید نه دي. په کوڅه کې ځای په ځای د دغو خوارانو کوچنۍ ډلې ناستې دي او یو بل ته کیسې او نکلونه کوي. د دوی زیاتره نکلونه په دې برخه کې وي چې پلانکی سړی چې مړ سو نو خورا ښه خیرات او اسکات یې پسې کړی و او یا دا چې پلانکی کنجوس و په خپل مړي پسې یې هېڅ ونه شیندل. په دغه وخت کې له چمبره د مرحوم یو سپین ږیری ورور چې په کلو کلو ورسره مرور و راووت او سترګې یې مښلې. داسې څرګندېده لکه چې خورا ډېر یې ژړلي دي او اوس لا هم ډېر غریو ورته درېږي او خپله ژړا نسي کنټرولولی او پر خپله مرورتیا یې افسوس کاوه. له حاضرینو څخه یو معمر سړي مخاطب کړ او پوښتنه یې ورځنې وکړه چې مړی خو لا پخوا پرېمینځل سو نو ولې جنازه نه راباسئ. اخندزاده صاحب د دغه معمر سړي خبره پرې کړه او د مرحوم ژړغونکي ورور ته یې وویل کتاب وایي هر څومره چې مړی ژر ښخ سي ثوابونه یې هغومره ډېر وي. نو که تلوار پرې وکړئ دا به د مرحوم د روح د ارامۍ لپاره خورا ښه کار وي. موږ خو د صاحبزاده صاحب راتګ ته انتظار باسو چې د جنازې لمونځ ورکړي. سړی مو لا پخوا پسې استولی دی، ګوندې اوس را ورسېږو. ډېره موده لا نه وه تېره چې له لرې یوه ډله راڅرګنده سوه. یوه له حاضرینو څخه وویل دا ډله چې راځي د صاحبزاده صاحب ډله راته ایسي. راځئ چې موږ ورته تیاری وکړو. څوک که اودس نه لري هغه دې ژر اودسونه تازه کړي ځکه چې لمونځ به سمدلاسه کېږي. وروسته له هغه چې د ټولو حاضرینو مخونه د هغې ډلې وخواته ور واوښتل نو دغه کسان تقریبا په یوه پله ولاړ سول. څوک د کاریز د اوبو خواته د اودس د تازه کولو لپاره ولاړل او څوک د صاحبزاده صاحب مخې ته ورو ورو وررهي سول چې د هغه هرکلی وکړي. صاحبزاده صاحب پر یوه خورا ښه چاغ سره آس باندې سپور دی. د خورا لویه پنډه تکه سپینه پګړۍ داسې تړلې ده چې یو ول یې پر بل وله باندې دومره ښه نه دی راغلی خو د پګړۍ اخري ولونه یې بیا انتظام موندلی دی. د صاحبزاده صاحب کوچنی تک سور مخ په سوربخونه لویه ږیره او بیا په سپینه پګړۍ کې خورا کوچنی بریښي او سړی باید د ده مخ د لیدو لپاره ښه ځیر سي. ده پر خپله پګړۍ باندې سپین څادر هم غوړولی دی چې د ده
سر یې ښه ګرد مسطح غوندې کړی دی. دی په عمر 13 یا 32 کلن برېښي. د صاحبزاده تر شا څو نور کسان چې څوک پر پښو ځي او څوک پر خرو سپاره دي، څو تنه چې د هغوی پګړۍ هم سپینې دي. د صاحبزاده صاحب د آس پر یوه او پر بل اړخ روان دي او خپل قدمونه په خورا اوچت ډول د آس له قدمونو سره برابر اخلي. هغه خلک چې مخې ته یې ورغلي وو د صاحبزاده صاحب خورا تود هرکلی وکړ او هر یوه د ده لاس ښکلاوه. صاحبزاده صاحب بې له دې چې له آسه څوړ سي، خپل دواړه لاسونه یې یوې خواته او بلې خواته خلکو ته د مچېدو لپاره ځړولي وو او د آس ملونه یوه مورد نیولې وه. صاحبزاده صاحب پر آس سپور په ګڼو خلکو کې د چمبر مخې ته راورسېده او لومړی تر دې چې له آسه څخه کښته سي یوه مرید ته یې وویل ورته ووایاست چې جنازه راوباسئ. وروسته له هغه چې خپله یوه پښه یې د آس له رکابه راوکښله او د مرید پر اوږه یې کښېښودله او بیا په وقار سره له آس څخه راکښته سو. د مرحوم ورور د ده لاس ونیو او هغه یې مچ کړ او وروسته له هغه څو قدمه پر شا ولاړ. بیا نو د چمبر د دروازې خواته رهي سو. څو نور کسان هم ورپسې لاړل چې له هغه سره د جنازې په رایستلو کې مرسته وکړي. صاحبزاده صاحب د ګڼو خلکو په منځ کې ولاړ او څو تنو ملا ډولو او مامرو کسانو چې د ده په خوا کې په تعظیم سره ولاړ وو د ده د ښه صحت او د ده د کاله او د ټبر د ښه والي پوښتنه او ګروېږنه په خورا مینه سره کوله چې ده به ورته وویل د الله فضل دی، پر هر حال شکر دی بې له کفره. په دغه حال کې جنازه راوایستله سوه. څرنګه چې د چمبر دروازه پرانیستل سوه د ژړا او کوکو څپه په خورا شدت سره راووتله. هدیره له کلي څخه ډېره لرې نه ده. جنازه د مخه سوه او صاحبزاده صاحب او نور مشایین په پسې روان دي. د هدیرې پر څنګ په یوه پلن ځای باندې چې شګې یې پرې هوارې کړې وې جنازه په معمول تشریفاتو سره کښېښودله سوه. سپین پګړي او سپین کالي ټول د جنازې سره نږدې شاوخوا ولاړ دي او سم د لاسه یې د لمانځه لپاره صفونه سم کړل. خواران او پښې لڅې لږ څه ارت ولاړ وو. وروسته تر هغه چې د جنازې لمونځ د صاحبزاده صاحب په امامت ادا کړی سو نو ټول حاضرین د یوې حلقې په توګه د قبض لپاره کښېنستل او د قرآن کریم دوره شروع سوه. د مرحوم ورور او څو زامن یې چې عمر یې 11 کلو ته رسېده صاحبزاده صاحب ته نږدې ناست دي. د مرحوم تر ټولو مشر زوی کوز ملک ته تللی دی او دلته حضور نه لري. د خدای بخښلي یو زوی لومړی د دورې د مراسمو تر ختمېدو ولاړ سو او د خپل اکا د هدایت سره سم کور ته په دغه مقصد ولاړ چې له کوره د اسکات لپاره روپۍ راوړي. تقریبا نیم ساعت وروسته د مړي یو بل زوی ولاړ سو او د کور پر لوري رهي سو. یو څه وخت لا نه و تېر سوی چې یو بل زوی هم له دورې څخه جګ سو او د کور پر لوري رهي سو. د دې دورې مراسم له معمول وخت څخه زیات اوږده سول، دا ځکه چې د ویشلو لپاره پیسې نه وې را رسېدلې. صاحبزاده صاحب د مړي ورور ته سر ورنږدې کړ او ورته ویې ویل چې کوم شی د اسکات لپاره حاضر دی او که یا وي نو ولې یې نه ویشئ چې مړی له خیره سره ښخ سي. هلکان تللي دي چې پیسې راوړي، ګوندې اوس راورسېږي. له 15 دقیقو وروسته صاحبزاده صاحب بیا په یوه معناداره کتنه ورته وکتل او دی سمدستي له حلقې څخه ولاړ سو چې په هلکانو پسې ولاړ سي او پیسې ژر راوړي. کوم وخت چې د خلکو له نظره د کوڅو په دیوالو کې نیام سو نو یې خپل تګ شدید کړ او تقریبا په منډه د خپل ورور د چمبر خواته روان و. په سوې ساه په انګړ ورننوت او په وچ غږ یې نارې کړې کاڼئ سمټه څه سواست، خدای مو خوار که، ژر سئ. چې د صاحبزاده صاحب طبیعت خټه سو او نور خلک هم ستړي سول. راوځئ چې ځو. خو د ده غږ د ښځو په ژړا او د کوچنیانو په نارو او انګولاو کې هېڅ اغېزه نه کوي. په یوه خونه کې چې هغه تشه وه ورننوت
څوک یې مونده نه کړ او بلې خونې ته ورغی چې یوه ورېنداره یا د برج له زینو څخه په منډه او په نیولې او سوې ساه راکښته سوه او چې پر خپل لیوره یې سترګې ولګېدې نو لویه چیغه یې وکړه او ویې ویل چې کور خو مې سپېره سو، هلکانو سره مړه کړل. هله ژر سه، دوی ټول په برج کې دي، تر سرو یې سره نیولي دي او سره څکوي. میراحمد د مړي ورور په بیړه او تعجب او خواشینۍ د برج په زینو کې ور وخوت او په ډېر تعجب یې ولیدل چې ښځې او هلکان پر له کښې توی دي او یو بل سره کشوي. میراحمد په زوره چیغه کړه او دوی یې له دغه ناوړه عمل څخه منع کړل او لاسونه یې د یو بل له څڼو څخه وکښل. بیا میراحمد په قهر پوښتنه وکړه چې دا د کور د ورانولو حرکات او جګړه د څه لپاره ده؟ ولې مو پیسې رانه وړې چې خلکو ته مو ویشلي وای؟ ټول خلک زموږ په انتظار کې دي. سمټ 11 کلن په داسې حال کې چې خوله یې له وینو ډکه وه او د سر شکېدلي ویښتان یې پر مخ او پزه پراته وو ورته وویل چې دا هرمنۍ ګوره، کاڼي ته اشاره، د خپلې شریرې مور په مرسته غواړي چې نغدې روپۍ وتروشي او هم ځینې غمي او د سرو زرو شیان پټ وساتي او وروسته له ویش څخه هغه د خپل ځان په ګټه استعمال کړي. خو د کاڼي مور سم د لاسه څو ګامه پر مخ راغله او پر سمټ باندې یې تو کړل او ورته ویې ویل چې د درواغجن مخ تور دی، ستا خپلې مردارې مور دا کار کړی دی او اوس غواړي چې د نورو سپین کالي ور مردار کړي. نازک لیور ته خطاب چې د هلکانو د پلار ساه لا نه وه ختلې چې دغه پلیته خپلې بنې ته اشاره راولاړه سوه او د خپل میړه په جیبونو کې په کیلۍ پسې ګرځېدله چې د کوچنۍ خونې ور خلاص کړي او هلته نغدې او جنس د زوی په واسطه د خپل پلارګنۍ کره وباسي. خو زه په دې پوه سوم او دا مې له دغه ناوړه کار څخه راوګرځوله. خو اوس چې کاڼی په پیسو پسې راغی او ما غوښتل چې ده ته پیسې ورکړم، تا ته یې دروړې، نو سم د لاسه مور او زوی راباندې حمله وکړه او ویې ویل چې موږ غواړو د دوی حق پټ کړو. میراحمد د دغه خبرو په اورېدو نور خواشینی او غمجن سو او تړک تړک یې وژړل او په ژړا کې یې وویل لالا جان پر دړه پروت دی او تر اوسه لا ښخ سوی نه دی چې زامنو او ماینو یې دغه حال اچولی دی. ټول سیالان او ناسیاله پر هدیره ناست دي او ټولې ښځې په خونو او انګړ کې د ویر کولو لپاره ناستې دي او هر یوې په ژړا ستونی څیر کړی. خو د خدای بخښلي ماینې او زامن پر پیسو سره خوري. او خدایه دا څه حال دی؟ اوس که دوست او دښمن را خبر سي خو پزه به مې شل ځایه پرې سي، د ټول عمر او ټول کاله نوم به مې برباد سي. د مرحوم ټولې 4 ماینې وې، د 2 ماینو یې دلته دغه حال دی او 2 نورې ماینې یې له پاتا خوانو سره ناستې دي، خو دوی جسماً هلته ناستې دي او روحاً خورا په عذاب دي، ځکه چې هره یوه دا تصور کوي چې هغوی نورو 2 بنو یې ځانونه ماړه کړل او ډېر مال او جنس به یې ایستلی وي او دوی دواړه تش لاسونه پاته سوې. میراحمد په بیړه یو موټی پیسې راواخیستلې او په تاخت د هدیرې خواته را روان سو. په سوې ساه یې ځان ور ورساوه او سم د لاسه یې د پیسو په ویشلو پیل وکړ. هر کله چې د ټول معنویات خراب سوي وو نو ده د پیسو په ویشلو کې دومره دقت ونه کړی سو او د دې متل په مطابق یې رفتار ونه کړ چې وایي برخې ویشه مړونه ګوره. د اسقاط په وروستۍ مرحله کې د ملایانو او طالبانو ځوږه پورته سوه او دغه کلمات اورېدل کېدل چې په سپېدو کې راغلیو ټوله ورځ مو ورته تېره کړه خو اخر یې دومره شی راکړی چې هیڅ مناسب را سره نه لري. ارمان مې هغه سرګرداني وه چې د مړي په پرېمینځلو او کښته پورته کولو کې مو تېره کړه. یوه بل ملا ورباندې غږ کړ چې څه وکړو وروره، داسې بده زمانه ده چې هېڅ تصور یې نه کېږي. د سپین پګړۍ او سپین کالیو قدر له منځه ولاړ، اوس یې څوک د پیاز له نرخه نه پوښتي. عالمانو ته اوس چې د انبیاو وارثان دي څوک 2 توته اهمیت نه ورکوي. خدای دې خیر کړي. بیریږم چې پر دغو خلکو د خدای قهر نازل نشي.
داسې څرګندېږي کومه برخه چې صاحبزاده صاحب ته رسېدلې وه هغه د ده پر طبیعت سمه نه وه لګېدلې او دغه پیسې یې چې ده ته ورکړې سوي وې د ځان تر حیثیت او مقام او د مړي تر بډایتوبه ډېرې کښته ګڼلې. د خپل نارضایت د څرګندولو لپاره یې فرصت مونده کاوه. بیا د خپل یو نږدې مرید ته وویل چې ډرۍ راباندې وهي، دومره یې سرګردانه او لالهانده کړو، اخر ګوره څه یې په لاس کې راکړې. دومره اندازه پیسې خو څوک د حجرې چړي ته ورکوي او یا یې یوه بل خیر غوښتونکي ته یې ورکوي، دا خو د لنګر د یوې ورځې خرڅ هم نه کېږي. دغه خدای خوار کړو ته دغه حقیقت په یو چل سره ورسوه او ښه یې پوه کړه چې څه باید وکړي. په دغه حال کې د پیسو ویشلو کار چې په خواره ډله کې توزیع کېده هم پای ته ورسېده او خلکو دې ته هڅه وکړه چې مړی قبر ته یوسي. وروسته تر دې چې مړی ښخ سو د کلي ملا صاحبزاده صاحب دې ته راوباله چې د مرحوم د ژوند په باره کې څه ووایي او د ده ښه سړیتوب ثابت کړي. ده لږ څه تندی تریو کړ او ورو یې له ځانه سره وویل چې څه خیر مې ولید چې دغه خدمت هم ورته وکړه. بیا یو څو ګامه وروسته ولاړ، غاړې یې تازه کړې او په وینا یې پیل کړ. مرحوم خورا ښه سړی و، خپل 5 وخته لمونځ یې کاوه، بډای سړی و. دا خو څرګنده ده چې د خدای رضا او بیا جنت په بډایي ګټل کېږي، ځکه چې بډایان کولی سي چې ښه خیراتونه ورکړي او په دې توګه د خلکو او د خدای تعالی رضا حاصله کړي. مرحوم دغه د خیر کار تر یوه حده پورې کړی و، خو اوس تر ده د وروسته پاته کسانو وظیفه ده چې دغه د خیر کارونه ته دوام ورکړي او د هغه روح ارامه وساتي. بیا یې لاس پورته کړ او دعا یې وکړه. ټول حاضرین په خورا بیړه او شوق سره بیرته د کلي خواته رهي سول او د معمول سره سم دوی ته شوروا، غوښې او ډوډۍ ورکول کېدله. د غوړې ډوډۍ او غوښو د خوړلو په امید د هغه خوارانو زړونه چې په هفتو یې څه نه و لیدلي او تود او غوړ نه ګولۍ یې خوړلې نه وه، خوشحاله او تاوده و. عامو خلکو ته په کوڅه کې ډوډۍ ورکول کېدله او خواصو ته داسې ترتیب نیول سوی و چې د مرحوم په کور کې ډوډۍ وخوري. کوم وخت چې خلک له ادیرې څخه بیرته د کلي خواته راګرځېدل نو د مړي ورور میر احمد د هغه مرید له خوا چې د صاحبزاده صاحب له پلوه ورته هدایت ورکړی سوی و پوه کړی سو چې د ده اتیا یا اسکات لږ و او باید د دې تلافي خورا په بیړه وسي. له دې جهته کوم وخت چې ډوډۍ وخوړله سوه نو میر احمد یو موټی نورې پیسې هم ورکړې او همدا ډول یې نور معتبر او مشهور ملایانو ته هم یو څه پیسې بیا ورکړې. دا چې صاحبزاده صاحب ته دویمه پله بیا لاس ونیول سو او هم نورو ملایانو ته تکرار یو څه ورکړی سول نو سم د لاسه یې د مرحوم نور ډېر صفتونه او خصایل رابرسېره کړل او هر یوه د ده د سخاوت او د مېړانې په یادولو پیل وکړ او په دغه باب کې یو زیات شمېر مثالونه راوړل او یوه ښاغلي وویل صاحبزاده صاحب زما له زبانه یې کوه چې یوه ورځ د جمعه خان د کلا لمر څرکې ته ښه ډېر خلک سره ناست وو چې مشکونډۍ توړۍ یوه کونډه وه راغله او ټول حاضرین یې مخاطب کړل چې ورته 2 افغانۍ په پور ورکړي چې د یوه پوروړي غاړه په وباسي ځکه چې هغه عرض ورباندې کړی دی او محصلان یې په پسې کړي دي. د دې خوارکۍ اوبه په هیڅ چا نه پورې وتلې تر څو چې دغه مرحوم جیب ته لاس کړ او هغه روپۍ ورته ورکړې. په دې کې هیڅ شک نسته چې دغې توړۍ بیا 3 چرګانه او 50 دانې هګۍ دته ورکړې او هم یې یو پاو کوچ وروړل. خو دلته خبره د ده په دې مېړانه ده چې ده بې له کوم ځنډ څخه دا خواره د محصلانو له غمچلې څخه وژغورله او د ده مرسته د هغې د زړه ډاډ سو. یوه بل سړي را درسته کړه چې
خدای بخښلی خو د دغه ټول کلي او د یار پزه و. مغه او تاسې ته خو داسې و د یو غره په شان اړ او درمان د یې هېڅ وخت ناامیده نه دي پرېښي. ده به هر چاته په پسرلي کې په سلم غنم ورکول او په ریشه به یې ورځنې بیرته اخیستل. د ده سلم تر نورو ټولو بډایانو ګټور و. سوی سړی هم نه و. که به چا په خپله ټاکلې نیټه پور ور ونه رساوه نو په پوره زړه او ورین تندي به یې تر کاله پورې پرېښود او یوازې د سلم تفاوت به یې یوه په دوه وشمېره چې البته دغه کار یې طبیعي او د معمول او رواج سره سم و. له دغه ډول ویناګانو څخه وروسته حاضرین ولاړ سول. د ټولو ناستو کسانو مچڼې په وره کې ورسمې کړې سوې. صاحبزاده صاحب د مخه او نور ټول خلک ورپسې سول په داسې حال کې چې ټول حاضرین پرې راټول وو. دی په ډېر وقار د مریدانو په مرسته پر آسماني سپور او ورو ورو له خپلو مریدانو سره له ډلې څخه لرې کېده. نور خیرات خواره هم سره تیت او پرک سول او سبا ته د پاتا ټغرونه وغوړول سول چې له 40 شپو ویرو او پاتا څخه وروسته ټغرونه بیرته ټول سول. د پاتا اخیستلو په موده کې د مړي زامن معنی او لوڼې خو په آرامه نه وې ناستې. دوی به هره ورځ د یوه شي او یا بل شي په پلمه په خپلو کې سره وهل او تل به خوار او سپین ږیری میر احمد له دوی سره په عذاب و. کوم وخت چې د ویر ټغرونه ټول سول نو میر احمد خپل ورېرونه ورېرې او ورېندارګانې سره راوغوښتلې و. دوی ته یې په نصیحتونو او وینا کولو شروع وکړه. میر احمد د دوی دغه ناوړه حرکتونه او په خپلو کې پرله پسې جګړې خورا وغندلې او دوی ته یې وویل چې پلار مو دومره مال او نغدې پیسې درته راټولې کړي دي چې هغه نه یوازې تاسې نسئ تمامولی، زه په پوره یقین لرم چې ستاسې لمسیان یې هم نسي خلاصولی. نو ستاسې څه بې بختي په وار ده چې په خپلو منځو کې سره خورئ او ټول د یار پر ځان خندوئ. تاسې خو زما او زما د ټول کاله او ټبر پزه هغه وخت راغوڅه کړه چې مړی لا پر دړه پروت و او تاسو د میراث اخیستلو او د لویې برخې لاسته د راوړلو لپاره جګړې کولې. ښځو یوې د بلې کوڅۍ وشکولې او هلکانو د یوه بل څڼې غونچه غونچه وکښلې. ځان دې وخورې دغه مرداره دنیا چې تاسې یې په سرګردانۍ او ځیګرخونۍ اخته کړي یاست. په دې باید ټول پوه سئ چې زه اوس د خپل مرحوم مشر ورور پر ځای ناست یم. باید تاسې ټول اوس زما د وینا او توصیو احترام وکئ او وروسته له دې داسې کار ونه کړئ چې هغه ستاسې د ټول کاله په زیان تمامیږي. د مړي مشرې ښځې یعنې لومړنۍ معاینې پړونی سره راټول کړ او په داسې حال کې چې د خپل ټیکري یو غوږ یې په خوله کې نیولی و په یوه لوړ خو ژړغونکي غوندې غږ یې ورته وویل. د روپو د صندوق کیلۍ د ګلالۍ د مړي د کشرې یا وروستۍ معاینې سره ده او هم د کبالو او نورو سنه کیلۍ د ښایستوګۍ د مړي درېیمه معاینه سره ده. موږ په تېرو څو شپو کې ولیدل چې دوی دواړو خپله چاره وکړه او هر څه چې یې زړه و هغومره اندازه مال یې تر ګونډې لاندې کړ. هر څومره چې موږ لاس و پښې وهلې خو چا راته غوږ ونه نیو او زموږ دغه اظهارات یې سپین سترګي وبلله. خو اخر موږ هم د خدای بخښلي په نامه یو او زوزاد لرو او په دغه کور کې مو پوره حق سته. په دې زموږ بشپړ یقین دی چې که وضعیت هم دغسې پسې دوام وکړي نو موږ او که هم به مو سره لمر ته ووځي نو هغه وخت خو به سیال او ناسیال په تاسې خاندي. خدای مې د خپل زوی سپین ژر راولي. دوهمې ورېندارې یې ورته وویل چې ته باید موږ ټولو ته په یوه سترګه وګورې. د خدای بخښلي اولاد ستا زامن او لوڼې بلل کېږي. داسې نه وي چې یو څوک دې د زړه ټوټه وي او څوک دې د پرند. تر ټولو ښه خبره دا ده چې زموږ لاسونه سره وکاږي ځکه چې هلکان ټول کمکیان دي او وینه یې توده ده
زما هلکی خو تر ټولو کمکی هم دی. موږ بنې هم د یوې د بلې خبره دومره نسو سره زغملی. خدای دې نه کړي چې یوه ورځ ته راځې نو پر سرو کوپړیو به راسې. په دغه مجلس او یا د کور او کاله په خبرو کې د مړي له 14 زامنو چې یو یې هم له 10-11 کلونو څخه ډېر عمر نه درلود او د 4 لوڼو څخه 6 زامن او 3 لوڼې حاضرې وې، دوی به کله کله په خبرو کې ورلوېدل او د خپلو میندو په تایید او د میروګانو په تردید به یې په حسبانیت سره خبرې کولې. د 10-12 کلو هلکانو خو به لاسونه سوک کړل او پورته به یې ونیول او ناره به یې کړه چې موږ به خپل حق چاته نه پرېږدو او که څوک د دې کار د کولو هڅه وکړي نو ماغزه به یې ورباندې توی. میر وویل چې اوس یو پر بل مه سره غورځئ، زه به ستاسې چټه پرېکړه ژر در وکړم. کوم وخت چې نور هلکان هم راسي نو زه به تاسو ټول یو ځای سره کښېنوم او ستاسې حقیقي وضعیت به تثبیت کړم. په دې وخت کې د بډای کاله وضعیت ورځ په ورځ خرابېده او د هغه د اعضاو ترمنځ بې اعتمادي ډېرېده. د ښځو دعوې او د هلکانو د کور او سارا جګړو د ټول کلي په تېره بیا د خان او د کلي د ملا توجه ځان ته راوګرځوله. هغوی غوښتل چې د دوی له جګړو څخه ناوړه ګټې وکړي او په دغه ډول نس او جیب ډک کړي. د میر مشره ورېنداره 4 زامن لري چې مشر یې 23 کلن او کشر یې 10 کلن دی. د مشر زوی نوم یې سپین دی چې د پلار د مړینې په وخت کې دلته نه و. دی خورا زړور، په زړه کلک او بې مینې غوندې سړی برېښي او په خپل ټول کاله کې هم په دغو خویونو مشهور دی. دغه زلمی که څه هم باید د زلمیتوب ټول صفتونه ولري خو خورا حریص او په دنیا مین دی. خورا ټینګ هم دی او دغه یې عادت دی چې په هر څه او په هره توګه چې وي باید پیسه لاسته راوړي. د ده مور هم د ده په شان ده او د خپلو بنو او بنځیانو وجود یې خورا بد ایسي او دوی ټول د خپلې هوسایۍ لپاره یو لوی مایه ګڼي. کوم وخت چې د سپین پلار لا ژوندی و ده او مور به تل داسې لارې چارې لټولې چې د هغوی په واسطه وکړای سي چې خپل دښمنان بنځیان او بنې له منځه لرې کړي او یا تر خپل کامل نفوذ لاندې راولي. د مور او مشر زوی دغه فکر په تیره بیا په هغه وخت کې خورا شدید سوی دی چې د سپین پلار مړ سوی دی. دوی خپل د زړه خواله د بل هیڅ چا سره نه کوي او نه کوم بل زوی او لور په خپلو دغو خواهشاتو خبروي. دوی دواړه بې له دې چې یو ټاکلی پلان جوړ کړي دې ته امیدواره دي چې یوه ورځ به خپل مقصد ته ورسیږي او یو خورا مسعود ژوند به یې نصیب سي. ځکه چې سپین تر ټولو سکه او ناسکه ورونو څخه مشر دی نو ځکه تر میر وروسته ټول ده ته یو څه په درنه سترګه ګوري. خو په دې هم مشهور دی چې که یې لاس ورسیږي خپلې ناسکه خویندې میندې او وروڼه به الوی کړي او خولې ته به یې واچوي. د دوی چمبر 2 انګړه لري چې یو یې د ننه انګړ دی او بل یې د باندې او ښی خواته یې د میلمنو کوټه ده. د مرحوم 2 ماینې د ننه په انګړ کې دي او 2 نور یې په د باندې انګړ کې اوسي. هره ښځه جلا جلا کوټه لري خو د دوی پخلی ټول په یوه ځای کې کیږي او وار په وار یې پخوي. د کور او کاله شیان په دوی کې ویشلي سوي دي. مثلا د اوړو د کوټې کیلۍ د یوې ښځې سره او د لاندې او نګولې د شیانو کیلۍ د بلې ښځې سره. همدا ډول چای او بوره له بلې سره او د شیدو او مستو واک او اختیار د بلې سره دی. د ډوډۍ د پخلي په وار، د ځای د جارو کېدلو په وار او د پسونو او غواوو د زیرمې کولو په وار باندې هره ورځ داسې جنجالونه دعوې او حتی جنګونه وي چې
یو قیامت جوړ کړي. دا دعوې او جګړې اوس تر پخوا بیخي ډېرې سوي دي او کوم وخت چې دوې بنې دعوې سره شروع کړي نو د هغوی لوڼې او زامن هم راټول سي او په خورا نفرت او کینه د خپلې میرې په مقابل کې درېږي او هغه ډول سپکې خولې ورته پرې کوي چې په هیڅ کتاب یې روا نه وي. کله کله خو داسې وي چې د ښځو کوڅۍ وخیږي او د هلکانو سرونه مات سي او وینې پرې وبهیږي، ځکه چې د مړي دوهمه ښځه یوازې یو زوی او یوه لور لري چې هغه هم 6 کلن او لور یې 8 کلنه ده. نو ځکه دا تل د خپلو بندیانو او بنو له لاسه وهلې رټلې وي. دا ښځه که یوه ورځ دعوه وکړي نو 2-3 شپې په خپله بېکسۍ ژاړي او د انګړ په منځ کې ناسته وي او صوتونه کوي او د دې په صوتو کې چې زوی او لور هم برخه واخلي نو یوه عجبه منظره جوړه سي. سپین د خپلې مور او وروڼو او خویندو سره په دننه انګړ کې استوګنه کوي. یوه ورځ یې مور ورته وویل چې تر څو به دغه خوار او د شنه زړه ژوند تېروو، زما ډېرې بدې طالع دي، ځواني مې دې د پلار سره خاورې کړه، کوم وخت چې یې زه راودولم پلار دې هېڅ شی نه درلود، یو زوړ یابویه و چې د منجاریتوب سودا به یې په شاوخوا کلیو کې ورباندې ګرځوله او خرڅوله به یې، یو څه لږ مځکه چې یې درلوده هغه یې زما د ولور د ادا کولو لپاره خرڅه کړه. ډېر تریخ ژوند او تنګساوې راباندې تېرې سوې. خدای پاک زما پلو او کوڅۍ ستا په پلار پورې نیکمرغه کړو او یو وار یې بیړۍ وچلېدله او په څو کلیو کې د ډوډۍ خاوند سو چې بیا البته خورا غټ بډای وګرځېده. د ده بډایي زما د بدبختۍ موجب سوه. هر څومره چې یې دنیا ډېرېدله هغومره د ده د ښځو کولو هوس زیاتېده، تر څو چې خبره دې اندازې ته ورسېدله چې زه یې اوس د داسې مشکل سره مخامخ کړی یم. هر څه چې دې د لاسه کېږي ژر یې وکړه چې لږ څه مو غوږونه په ارام سي او پاته شپې او ورځې مې په هوسایۍ تېرې سي. سپین په مینه خپلې مور ته وکتل او په یوه خوږ او له مینې ډک غږ یې ورته وویل زه په دغه خصوص کې له خپلو ځینو نیتیانو سره په صلاح او مشوره اخته یم. زما دغه دوستان او اشنایان ماته سمې لارې لټوي او غواړو چې دغسې یو چل جوړ کړو چې د شتمنۍ ډېره برخه موږ واخلو. دا ځکه چې ته په خپله وایې چې له پلار سره مې د سختي او نارامه شپې تېرې کړې دي او د اوسنۍ شتمنۍ بنسټ تا ایښی دی، نو تر ټولو موږ زیات استحقاق لرو چې د میراث لویه برخه موږ واخلو. د سپین دغه خبره پر مور باندې ډېره ښه ولګېدله او په دې چې زوی یې هم له مور سره همفکره دی ډېره خوشحاله سوه. مور یې په داسې حال کې چې خپلې لور تورپیکۍ ته یې د چایو لپاره غږ کاوه داسې وویل چې اوس نو له خدایه پاکه څخه دا غواړم چې خپل ځان ته کور ولرم او خپلواکي ژوند تېر کړم او له دا دومره کړپ کړوپ څخه مې غوږونه په ارامه سي، خپلې نغندې راته ګرځي او زه د هغوی زیرمه کوم. دا مې په ټینګه پتیلې ده زویه چې څرنګه له دغه مردار ډنډ څخه خلاصه سمه دستي به کوزده درکوم چې خدای مې په لمسیانو پټه کړي. په دغه وخت کې تورپیکۍ راننوتله او 2 پیالې او یوه شنه پیتلي چاینکه یې د مور او مشر ورور په مخ کې کښېښودلې او سم د لاسه یې په سوک سوک پیل وکړ او په ژړغوني غږ یې مور ته وویل خړ په څاپېړه ووهلم او په خپله منډه کړه د باندې ووت. ما ته په لاس رانغی که نه نو ما به یې حق په لاس ورکړی وای. که لالا جان د ده غوږونه تاو نه کړي نو ولا خو به یې کلک ووهم. مور یې پر باړخو ښکل کړه او د هغې سر یې په خپل ټټر
پورې ونیو او په مینه یې ورته وویل د زړه سره مه ژاړه، هغه شیطان خو نو زه پیژنم، کور ته چې راسې ستا کسات به ورځنې اخلم، ته چې زما غوندې مورکۍ لرې څه غم یې ژاړې. دوی په دغو خبرو کې وې چې د سپین یو کوچنی ورور په منډه راغی او سپین ته یې وویل خان صاحب په وره کې ولاړ دی او تا غواړي. ده سم د لاسه د چایو پیاله کښېښودله او ژر ژر یې موچړې په پښو کې او په زغر د وره ته ورغی. له روغبړ او هرکلي څخه وروسته یې ورته وویل راځه دننه کور ته ولاړ شو، د مېلمنو خونه لږ څه ښه نه ښکاري ځکه چې هره ګړۍ لوی او واړه په وځي او ننوځي او ادې ښه چای پوخ کړی دی او ځای هم بېغمه دی. په داسې حال کې چې خان صاحب یې تر څنګ را روان دی، دوی دواړه د خونې وره ته راغلل او سپین مور ته غږ وکړ چې خان صاحب ورسره دی، باید ژر نیالې او څنګواښي ور برابر کړي. بیا یې خان صاحب ته وویل چې بسم الله در ننوځئ. هغه هم چې ور ټیټ و سر کښته کړ او په خونه ور ننوت. لومړی تر دې چې پر تازه اچول سوې نیالۍ باندې کښېني خان صاحب نوک ونیو او د سپین مور ته یې وویل چې سپین سرې ستړی مه سې، له رنګه خو اوس ښه راته ایسې، ګوندې د مړي له غمو او خواشینیو څخه خلاصه سوې یې، خدای دې زامن لره، ته باید د دوی په وجود ژوندی پاتې سې او هم خوشحاله اوسې چې زامن دې ځینې زلمیان دي او ځینې د غویو له پښو څخه وتلي دي. له دغې وینا وروسته یې لومړی د اوږې څادر پر څنګواښي واچاوه او بیا پر نیالۍ باندې کښېنوست. خپله مشدۍ لونګۍ یې چې پر یوه کلکه کینۍ خولۍ باندې یې تړلې وه له سره راکښته کړه، په خپله ګونډه باندې یې کښېښودله. لومړی تر هغه چې خان صاحب بیا په وینا خوله پرانیزي د سپین مور ورته وویل چې خدای دې دا ستا غوندې ننګیالي خانان د دغو خلکو له سره نه کموي، په تاسو معاب خوندې دی، د قوم د عزت لمن تاسې پاکه ساتئ، ستا هغه نیکۍ او ښې مرستې چې د سپین له پلاره سره دې کړې دي زموږ نه هېرېږي. د سپین پلار خدای تعالی دې وبخښي په محکمو کې دومره لاس او پښې نه سوای کولی او تل به یې له تاسې څخه مرسته غوښتله. اوسنۍ زمانه خو خورا خرابه زمانه ده، دې چاته پور ورکړ نو داسې یې وګڼه لکه په خره سپره بدي چې رانیسي. بیا یې زوی ته مخ ور واړاوه او په یوه ډډ غوندې اواز یې ورته وویل دغه لڅ لپړ پښې لڅې چې ګدلې یې په شلو لارو سره تللې او د ګدلې په هر کوت کې یې په زرهاوو سپږې دي، داسې ساده او سازي شیان مه ګڼه. دوی هیڅ وخت زموږ په شان له خلکو سره چې یو څه ګوله ډوډۍ خدای ورکړې ده دوستان نه دي. که زموږ مال په لاس ورسي هغه بیا په اسانۍ بیرته نه ورکوي. کومه ورځ چې اړ سي او کوچنیان یې له لوږې نارې ورته وهي او په خپله هم په نس نوکارې لګوي نو د شپې ننواتې راسي او یو څه په سود و سلم غواړي، خو هغه وخت چې د سلم د ادا کولو او یا د سود ورکولو نیټه یې راسي نو ځان یوې خواته او بلې خواته کوي او په زور پلمې جوړې کړي، هیڅ ورباندې نسته. نو په دغسې حال کې هم دغسې خانان صاحبان دي چې زموږ سره مرسته کوي او دغه ډول خدای خوار کړي خلک محکمې ته سپاري او هلته یې په یوه ګړي ورڅخه واخلي، ځکه چې په شریعت او اصولو دواړو موږ ته پړوي او هم د خپل حاکم په خوله کې یو څه ور واچوي. نو د دغه خان صاحب هغه ښېګڼې او مرستې چې په سوو پلا یې ستا له پلاره سره کړي دي موږ نسو هېرولی. که دوی نه وای او حکومت چې د خدای او د عدالت سیوری دی نه وای نو دا لچګانو او مزدورانو به زموږ بډایه طبقه بیخي ورکه کړې وای او نن ورځ به موږ دغه مځکې باغونه نغدې پیسې او جنس نه درلودی. دې ستاینې او نرمو او پستو خبرو خان صاحب ډېر خوشحاله کړ او ده ته یې زړه ور ټول کړ او په خورا خوشحالۍ یې وویل خو ستا پلار دې خدای وبخښي په دې ښه پوهېده چې خپل غنم څه وخت باید خرڅ کړي
او په چا یې باید وپلورې. د خدای بخښلي هېڅ وخت په مني چې ریښې به واخیستلې سوې، غنم به چا که څه هم په سرو زرو به یې غوښتل نه خرڅول. څرنګه چې به د پچګرو وخت سو، د کندوانو خولې به یې ایله کړې. هره ورځ به د ده د کور مخ ته خورا لویه ډله ښځې او نر ناست وو، او دا ټول به ده ترله تېر کړو. که څه هم په دغو معاملو کې موږ هم تر ده وروسته نه پاته کېدو، خو ده ته خدای عجبه ستاره ورکړې وه. خو چې د دنیا له کارو دې را ایستلی وای، نو داسې یې وبوله چې د علاقهدارۍ د لیکونکي په مخ نه سو ورتلی او خپله خبره یې نه سوه یاده کولی. نو په دغه وخت کې به یې له ما څخه مرسته وغوښتله او ما به په دغه نسبت چې یو اوداره سړی او د دونه دنیا څښتن و، ملا ورسره وتړله، او هر چا چې به لږ څه مزغی کږاوه او یا به یې د خپل سلم په ادا کولو کې ځان دورې دورې کاوه، نو سمدستي به مې د محصلانو په لاس ورکړ او تر هغه به یې ډباوه چې د ده سره به یې سمه لار ونیوله او دا به یې ومنله چې په هره توګه چې وي د ده پور ورکړي. نو دلته چې کوم شی ستا مور ووایه، هغه مازې وینا نه وه، بلکې دغه ټولې رښتیا دي. که موږ یو پر بل څنګ سره ونه لګوو، نو دغه خدای خوار کړي بزګران به مو ژوند تریخ کړي، ځکه چې دوی ډېر دي او موږ لږ یو. د یوه او د سلو خو نه سره کېږي، خو د دوی په خوله کې خورا ښه ملونه زما او د محصل غمچینه ده. او بس بیا وروسته له هغه چې د نسوارو یوه لویه کپه یې خولې ته اچول غوښتل، ویې ویل چې هو، زما خو د چایو پیاله سړه سوه. په خبرو کې مې هر څه هېر سول. نسوار یې بېرته په ډبلي کې واچول او بیا یې وروسته له هغه چې د چایو غوړپ یې وکړ او پیاله یې بېرته پر مځکه کښېښودله، ویې ویل دا چای خو سوړ سوی دی. ښه، ما او تا څو پلا د مخه یو څو خبرې سره کړي دي او په دې برخه کې مو خبرې کړې وې چې اوس ستاسې د کورنۍ جنجالونه چې تر پخوا ډېر سوي دي څه ډول ورک کړو او ستا د میندو او میرویزو ورونو چټه څه ډول وکړو. بیا زه ولاړم محلي حکومت ته، ځکه چې د هغو خلکو په فکره خو به خبر یې چې هغوی څه وخت لومړی یو څو مړي کړي وو. فرصت مې نه وموند چې بیا له تا سره په دغه خصوص کې مفصل وغږېږم. سپین چې د مړو د فکرې خبره واورېده، نو په مینه یې پوښتنه ورڅخه وکړه چې رښتیا هغه مو څرنګه کړه. خلکو ویل چې خورا لویه فکره وه او بیخي درنه سوې وه، خورا ډېر خلک پکې نیول سوي وو. خان صاحب په داسې غږ ورته وویل چې له هغه څخه د ده او د ده په شان د نورو خانانو فتح او بری څرګندېده. سپینه، دا خبره بیخي رښتیا ده چې رمه تل شپه په کار لري. که شپانه په منځ کې نه وي، نو ومنه چې د پسه ساه به د نړۍ له مخ څخه واخیستلی سي. همدا ډول که موږ خانان او خانزاده ګان په منځ کې نه یو، نو د دغو خلکو حال احوال به خورا راته پریشان ښکاره سي او محصلان به یې داسې سره څیري لکه لیوان چې میږي سره څیري. تر ټولو لا عجبه دا ده چې موږ دغه خلک له دومره لویو بارو او له دومره لویو مسؤلیتو څخه خلاص کړو، بیا هم د مصرفو جلاوې نه پرې کوي او هر څوک لا وایي هله خانه کور دې خراب سه، ها خانه چې ستا ارتینه. نو د دغو مړو فکره خورا لویه او درنه فکره وه. ډېر غټ غټ مامورین د یوه پیاوړي هیات په توګه راغلي وو، خو د خدای په فضل او د میړو په برکت دا لویه قضیه مو داسې فیصله کړه چې والله که هېڅ چاته چا دا ویلي وای چې له دغه ځای څخه ولاړ سه، هلته کښېنه. هو، دا ټول د مړو برکت دی، که نه موږ څه شی یو. خو البته په دې کې شک نسته چې لګښت
او مصرف نو هم ښه بې درېغه اوسو. ته پوهېږې چې داسې فقرې خو بې له لوی او درانه مصرف څخه د ډېرو خلکو په پښو کې زولنې ور اچوي. موږ د خدای په فضل داسې څوک تر وایست چې والله که یې بیا څوک نوم واخلي. سپین په داسې حال کې چې مور ته یې ویل چې لږ څه تود چای راوړي، خان صاحب په مینه مخاطب کړ او ویې ویل: فتح او بری دا خو ټول جو ته خبره ده چې خوله او ژبه خورا لوی کارونه کوي. تور سپین او سپین تور ښودلی سي، خو دا باید ومنله سي چې پیسې هر څه کولی سي. کله کله به زما پلار ویل چې پیسه د سړي هر عیب پټولی سي. دا په ښه ډول څرګنده سوه چې د خان صاحب په دغه بري باندې د سپین اعتماد نور هم ډېر او ټینګ سو او دغه یې د خپل کار او مقصد د لاسته راوړلو لپاره یوه ښه نمونه وبلله او په ډېر ښه زړه یې مور ته وویل: ادې جانې، زه د خان صاحب سره لږ څه د زړه خواله کوم. دا به ډېره ښه سي چې نجونې او هلکان دې خونې ته رانسي او زموږ په مجلس کې راونه لویږي. نو که تا ته زحمت نه وي نو د باندې انګړ ته ور ووځه. که څوک دلته زموږ کوټې ته راتله ما یې راپرېږده. د مور بڼه یې سره سوه او په داسې حال کې چې لږ څه پر له وایشېده ورته ویې ویل چې هماغه د پلار خویونه در سره ځي. د هغه دا قاعده وه چې تل به یې اوبه تر پروړو لاندې بیولې او هېڅکله به یې پر موږ باندې باور نه درلود. هر څه کار یې په نهامه کاوه. که د خان صاحب مخ ته مې نه کتلی نو پوهېږئ چې خورا ستره جګړه به مې در سره کړې وای. دا خبرې چې یې خلاصولې نو د خان صاحب پیاله یې بیا ور ډکه کړه او د ولاړېدو هڅه یې وکړه. زوی یې په مینه ورته وکتل او ویې ویل: سړه سینه ښه ده، موږ ټول ستایو، خو ته فکر کوې چې موږ د تا څخه کوټ پټانې لرو. یا داسې نه ده؟ زه به د خپلو ټولو خبرو لنډیز او مقصد تاسې ته سم د لاسه ووایم. خان صاحب خو زموږ دوست او خواخوږی دی. هر څه چې ده په لاس راکړل هغسې به کوو، ځکه چې دی په هره سوړه بلد دی. مور یې په دغه ډول دلاسه سوه او په ښه زړه د باندې ووتله او خپلو دوو لوڼو ته یې د چرګانو د زیرمې دا وویل. سپین د خان صاحب څنګواښي ته ښه نږدې سو او په داسې حال کې چې د خپلې خولې ناړې یې غړچ تېرې کړې ورته وویل: ښه خان صاحب، دا متل به دې اورېدلی وي چې څراغ یوازې خپله شاوخوا رڼا کوي، خو تر ځان لاندې ځایونه یې هماغسې تیاره پاته وي. په دې کې موږ شک نه لرو چې ستا خیر خو ټولو ته رسېږي، خو موږ لږ څه درڅخه هېر سوي غوندې یو. که ستا په یاد وي څه موده پخوا دې راته ویلي وو چې زموږ د کور کاله جنجالونه به ژر را فیصله کړې، خو بیا ته په نورو خبرو کښېوتې او موږ ته دې هېڅ پام نه سو. اوس دغه درته وایم چې د پلار دنیا مې هر چیرې ویړه غوړېدلې پرته ده او د رسد وخت هم راغلی دی. داسې ګمان کېږي چې 4مه برخه حاصل به یې په لاس رانیسي، ځکه چې زما میرې او د دوی زامن او لوڼې خورا په زړه تور دي. سپي ته یې اچوي خو پر ما او زما پر وروڼو یې نه ده پیرزو. زه یې وینم او په غوږو یې اورم چې هره یوه ځان ته ګوډانه ډکوي، د خپلو پلرو کره نغدې او جنس لیږي چې بیا یې په درد وخوري. سږ کال به د پالیزو عایدات 4مه برخه په لاس رانیسي او نه مو د باغونو حاصلات په پوره اندازه ولیدل. نو داسې یو چل به جوړوي چې زموږ برخه درنه او غونډه سي، ځکه چې ته دغه کارونه په اسانۍ کولی سي. خان د سپین خبره پرېکړه او په یوه صمیمانه غږ یې ورته وویل: په دې کې خو څه شک نه لري چې زه هر څه کولی سم. د خدای په فضل هرې خواته چې مخه کړم یوه لاره پکې وباسم.
دلته خبره به تا او ستا په ځوانۍ پورې اړه لري. زه یقین لرم چې پلار به درته ویلي وي چې ما له ده سره څومره نیکۍ کړې وې. ده چې دا دومره شتمني سره راټوله کړه، دا یې زما په اوږه راټوله کړه. اوس تاسې د کلي د کاریز له 4 برخو څخه 3 برخې خورئ. دا زما په همت په دغه کاریز باندې پخوا 14 کسانو ژوند کاوه، خو کوم وخت چې خدای پاک ستا پلار ته وکتل، نو له هر یوه څخه یې ټوټه ټوټه مځکه ورو ورو رانیوله، تر څو چې اوس د زمري برخه ستاسې ده. دا کاریز لا څه کوي؟ د خدای په فضل ما نور کاریزونه هم ستا پلار ته رانیولي دي. که به چا خوله سره خلاصوله یا به یې ستا د پلار سره کومه لاندې باندې کوله، نو سمدلاسه مې داسې بیزوګان د اوړو لیوان ورته جوړ کړل چې دستي به یې لکۍ مړه سوه. دا ځکه چې زه خو ستا د دعا له برکته په محکمو کې مخ لرم او مامورین مې هېڅکله خبره په مځکه نه اچوي. خان صاحب ساه واچوله او غوښت یې چې بیا خپلې خبرې ته پسې دوام ورکړي، خو سپین د ده په خبره کې ولوېد. تا دلته زما ځواني ته اشاره وکړه، نو خان صاحب تا ته دې دا معلومه وي چې زه خو ځان ستا ډېر مخلص ګڼم. ستا مقصد له لاس سره څخه دی. هغه خو ما له تاسې ته پخوا ویلي وو چې په دې باره کې تاسو فکر مه کوئ. هر څه لونګۍ او لاس سره چې ته غواړې زه حاضر یم چې درته در یې کړم. خو دومره ډاډ راته راکړه چې که زموږ خبره محکمې ته ولاړه او له نورو کاله سره مې خبره جګه کړه، نو ته به مې په څنګ درېږې. لومړی خو زه فکر کوم چې دلته به ستا د صاحبزاده صاحب او ملا صاحب په مرسته مقصد لاس ته راسي، او که چیرې ونه سو او دوی د نورو په لمسون زموږ د مقصد په لاره کې خنډونه اچول، نو هلته به البته په دغه وخت کې د انګړ د وره ټکهاری د دوی تر غوږو سو، او دواړه یې له دې چې څه ووایي یو ګړی پټه خوله پاته سول، او هر یوه داسې فکر کاوه چې دا به څوک وي چې ور ټکوي. خو خان سمدلاسه وویل چې ها ها ها، ومې پېژنده چې دا ور څوک ټکوي، دا به ملا صاحب وي. زه خو وایم چې زه تل ستا خیر غواړم او ستا د ګټې لپاره هر ډول فکر کوم. نن غرمه ما ملا صاحب ته ویلي وو چې ماسپښین به دلته دواړه راځو. ملا صاحب را سره وعده کړې وه چې د ماسپښین له لمانځه وروسته به راسي. خان لا دا وینا اخر ته نه وه رسولې چې د سپین مور راننوتله او لږ څه په اضطراب یې وویل په وره کې ملا صاحب ولاړ دی. انجونو ور خلاص کړ او هغه راننوت چې دغه دی، اوس دستي به راورسېږي. که ستاسې خوښه وي زه به هغه بلې خونې ته بوځم. خان سر وښوراوه او هغه یې په دې پوه کړ چې دی د خان په غوښتنه راغلی دی. په دغه حال کې ملا صاحب په وره راننوت. د راننوتلو په وخت کې یې په لوړ غږ وویل ملا صاحب سپین کالي اغوستي دي او سپینه پګړۍ یې تړلې ده او هم یې د سپین ماغوت یوه صدرۍ اغوستې ده چې په هغې کې ژېړې تڼۍ له ورایه برېښي. یو سپین څادر یې هم پر اوږو پروت دی. په تېره د پګړۍ ولونه یې ځینې ځایونه خیرن او ځینې ځای بیا سپین کوتان لري. ملا صاحب ته سمدلاسه بله نیالي او څنګواښي کښېښودل سول او لومړی تر هغه چې کښېني جیب ته یې لاس کړ او یو خیرن نسواري دسمال د تورو نسوارو یو کوچنی ښیښه یې راویستله او هغه یې د نیالي پر ژۍ باندې واچول او بیا یې د خپل څادر یوه څنډه کش کړه او کښېناست او هغه یې پر خپلو پښو او زنګنو باندې خپور کړ، په داسې حال کې چې د کوچنۍ ښیښې څخه یې په خپل ورغوي کې تور نسوار را واچول. دغه کار یې په خورا خوند او پوړه زړه کاوه. خان ته یې وویل وبخښه لږ څه ناوخته سو، خلک خورا سپین سترګي سوي دي. رښتیا چې زمانه اخره ده، خدای مو دې ایمان ته خیر پېښ کړي. قضیه دا وه چې د لمانځه څخه وروسته یو ښویلي لاټون
د ماجت د یوې برخې د جوړېدو مسله راپورته کړه. هغه ویل چې دغه مصرف باید د کاریز په شواریزو یا شبانه روز باندې جلا کړل سي او هغه دې د مځکو څښتنان ورکړي. ما ورته وویل چې یا دا جلا باید پر سرو سي، خو ده فریاد کاوه چې والله که د ماښام اتام په کور کې لري له کومو به یې پرې کړې. نو ما ورته وویل چې تر دې دې لا خوله په خاورو سه، نیت دې ښه نه دی، په دین کې دومره چرت نه وهې، نو هر څومره چې منډې وهې هغومره دې خدای پسې خوروي. تا نه دي اورېدلي چې وایي پرېږده شر و شور د دنیا، ولې یې په دې غمګین ټینګه کړه رسۍ د دین. خو د هغه خدای خوار کړې خوله په واک نه ده او نه یې ځان په واک دی، هېڅ نه قانع کېده. دغو نورو د ده په شان خدای وهلو پښې لوڅو هم د ده لوری ونیوه او بغارې یې وهلې چې شی ورپورې نسته. اخر مو خبره تا ته پرېښودله، که د دغو خدای خوار کړیو غوږونه یو څه تاو نه کړې نو یقین وکړه چې سبا به پر اوږو راسپاره سي او د سپین پګړیو او سپین کالیو قدر به نور هم کم سي. دا لا څه کوې چې یو سپین سترګي خو لا داسې خبرې کولې چې د سړي ویښتان ورته جګ درېدل او هغه زموږ په خوله نه راځي. توبه خدایه توبه، ستا له بدو کوو څخه مو وژغورې. مثلا دا ویل چې موږ بزګران به له دغه سپین پګړیو او سپین کالیو مفت خورو څخه ځانونه خلاص کړو. خیر عفو غواړم، خبره راڅخه اوږده شانتې سوه. په دغه آن کې سپین ولاړ سو او دوی ته یې وویل زه پوهېږم چې زموږ او ستاسې خبرې به اوږدې سي، نو زه به ادې ته ووایم چې یوه دوه چرګان وغځوي او لږ څه وریجې هم پخې کړي، ماښام ډوډۍ به هم دلې وخورو. ملا صاحب که د مازدیګر او ماښام د لمانځه ورکولو لپاره تګ غوښت البته ولاړ به سي، خو بېرته به ډوډۍ خوړلو ته ځان را رسوي. خان صاحب پناه سترګې ور واړولې او لومړی تر هغه چې دی څه ووایي ملا صاحب ورته وویل خدای دې برکتونه درکړي، دغسې د ښه سړي کارونه وکړئ چې اجر به یې خدای هم په دې جهان درکړي او هم به یې په هغه جهان. خان د ملا صاحب خبره غوڅه کړه او ویې ویل دی خو قدردانه سړی دی، د هر چا اندازه پیژني، که څه هم موږ په دغه کور کې څه لږه ډوډۍ نه ده خوړلې او تل یې پر کندرې دسترخوان باندې ښه خورولي، خو نن به ځکه ډېر خوند وکړي چې کار هم د ده کوو او د ده د ګټې او نفع لپاره به دلته سلا مشوره کوو. نن خو مو تر یوې اندازې پورې ډوډۍ هم ورباندې پور ده. سپین په منډه د باندې ووت او مور ته یې وویل چې خان صاحب او ملا صاحب به ماښام دلته زموږ کره ډوډۍ وخوري. ته یې ورسرشته وکړه، ورته ووایه چې یو دوه چرګان حلال کړي او ښه پلاو اصطلاحاً مرغ پلاو ورته پوخ کړي، خو دومره دې فکر وسه چې دا نورې بلاوې در خبر نه سي. مقصد یې میرې او د دوی اولادونه وو. کوم وخت چې سپین بیرته په خپل ځای باندې کښېناست نو خان صاحب ملا ته وویل د سپین مقصد دا دی چې د ده د پلار دنیا سو په سو پرته ده او د ده میرېګانې او د هغوی خپلوان یې په چارشاخو بادوي. د ده هیله دا ده چې په هره توګه چې کیږي موږ ورسره مرسته وکړو او د هغو لاسونه ورځنې وکاږو. ملا صاحب لږ څه په چرت کې سو او بیا یې سپین ته مخ راواړاوه او ورته یې وویل چې داسې مې واورېدل چې د خدای بخښلي آس دی صاحبزاده صاحب ته ور وبخښه. په دې کې هیڅ شک نسته چې صاحبزاده خو ښه سړی دی او هر څوک ورته اخلاص او عقیده لري، خو موږ د انبیاو وارثان بلل کېږو، د دین په مسله ناست یو. نو که ستاسې مقتدیانو یوه سترګه د خدای په دغه ډول دوستانو وي
نو په دې وپوهېږئ چې بله سترګه مو باید پر موږ هم وي. بیا په تېره د ماجت امام خو حقداره وي او دلته په جومات کې د خدای په هیله او ستاسې په هیله شپې او ورځې تېروي. زه دا نه وایم چې ګواکې تاسو له موږ سره مرسته نه ده کړې، حقیقت خو دا دی چې موږ ستاسو په زکاتو باندې پایو. دلته مې مقصد د مرحوم هغه کالي دي چې هغه به په خپله استعمالول. لومړی تر هغه چې سپین یو څه ووایي، خان وویل چې هغه کالي یې لا نه دي درکړي. ما دا خیال کاوه چې د وخته به یې دربخښلي وي، خو خیر دی اوس هم وخت نه دی تېر سوی. دوی خو سرګردانه دي، یو وار د مړي غم او بیا د کور کاله جنجالونه ور په غاړه سول. دی هم نه وی له سفر څخه راغلی. تر تاسې سپین پګړیو چې د دین ستنې یاست څوک مستحق دی؟ سپین په داسې حال کې چې سر یې کښته اچولی و وویل له هغې ورځې څخه چې پلار مې وفات سوی دی ما ولاکه د مځکې سر لیدلی وي. تل په ولاړو ګرځم، هېڅ شي ته مې پام نه دی. که نه وي اصلي خو حقیقت دا دی چې هغه شیان خو په تاسو پورې اړه لري. بېغمه اوسه، زه به دې په دغه برخه کې ناز واخم. د دغه خبرو په اورېدلو ملا صاحب نور هم په پسې وغوړېده او داسې څرګندېدله چې تا به ویل په کالیو کې نه ځایېږي. بیا یې په ورغوي کې یو څه تور نسوار په خورا نزاکت سره واچول او هغه یې خان ته ونیول. خان په ډېره فاتحانه وضعیت ملا ته وکتل او د لاس په دوو ګوتو کې یې نسوار ور واخیستل او مستقیما یې پزې ته یووړل. یوه نیمه دقیقه بیخي چوپه چوپایي وه. بیا دغه سکوت خان صاحب مات کړ او ویې ویل زما په خپل فکر کې د مرحوم په کاله کې بل داسې په مالګه سړی نسته لکه سپین. که د مړي آب او مینه خوندي کېدله نو همدغه به یې خوندي کوي. نو زموږ هم کوشش دغه دی چې د ده ملا وتړو او په هره توګه چې وي له دغو اوسنیو جنجالونو څخه به یې خلاص کړو. ملا صاحب خپل څنګواښی را بیرته کړ او ځان یې د خان په دې خبره ناګومانه واچاوه او ورته ویې ویل چې سپین خو شکر دی هر څه لري، سره او سپین یې تر سر تیر دي، پلار ورته هر څه ډیر کړي دي، څه پروا یې لري، په لمنو که یې باد کړي بیا هم نه تمامیږي، دی یې څه غم لري. خان لږ څه توند سو او ویې ویل مطلب بل شی دی ملا صاحبه، د سپین داسې زړه دی چې له خپلو میروګانو سره ویش وکړي او له هغوی څخه ځان جلا کړي، یو ارام او مستقل ژوند ولري. تو خو پوهېږې چې دغه کور نه دی بلکې د بنزو کور دی، هر څوک یې کالخوای دی. دوهم ټکی دا دی سپین وایي چې د مځکو ډیره برخه باید په ده پورې تکیه وکړي، ځکه چې د ده میریزي ورونه خو ټول کمکیان دي او داسې خطر موجود دی چې د دوی د میندو د لاسه به د مځکې وړیا او یا په نه څه ووځي. ښه اوس په مطلب ورسېدلم. د ده د درېیمې میرې زوی خو هم اوس ښه لوی غوندې معلومیږي. زما په خیال پر ځان به ګرځېدلی وي او یا به ژر وګرځي. خان لږ څه په جدي لهجه بیا ورته وویل ته هغه څه کوې ملا صاحب؟ زموږ مقصد خو دا دی چې سپین ته یو څه ګټه راوړو، ځکه چې سپین لوی ځوان دی او په ښه او بد پوهېږي او دی هم داسې سړی دی چې د چا ښه ور ونه ګرځوي. ملا صاحب لږ څه شهید غوندې سو او په داسې غږ یې په وینا خوله پرانیستله چې په هغه کې د ده پښیماني او عذر غوښتل ښکاره معلومېدل. صاحبه حافظه مې نوکې خرابه سوې غوندې ده، که کومه ناپړیته او داسې خبره وکړم چې نه سره لګېږي نو تاسې ما وبخښئ. د دوی دغه مرکه هغه وخت لږ څه غړنده غوندې سوه چې د سپین خور پتنوس په لاس راننوتله. دغه چای د ملا صاحب لپاره دی. ملا صاحب غوښتل چې موضوع وځنډوي خو خان ورته وویل چې دغه کوچنۍ نجلۍ د سپین خور ده، موږ باید د خپلو خبرو ته
پسې دوام ورکړو. ملا صاحب بیا سر کښته واچاوه او ورو یې د ځان سره وویل چې موږ خو د دې جاندارۍ په کارونو کې دومره لاس نه لرو. خان صاحب ستا خوښه ده، هر ډول چې تا او سپین سره غوټه کړه زما خوښه ده. ملا صاحب چې دا خبره خلاصوله نو یې پیاله ور پورته کړه، ځکه چې چای ډېر تود و. د ده سونډان ژبه او تالو پرې وسوځېدل او هم په دغه سبب یې سور ټولو واورېده. په سترګو کې یې اوښکې وګرځېدلې. خان د دې لپاره چې ملا صاحب په ځان پوه نه کړي چې د ده په سوځېدلو پوه سوی دی، او هم د دې لپاره چې سپین ته د ده په کار کې د ملا صاحب د مرستې او رول اهمیت وښیي، په یوه ارام غږ یې پوښتنه وکړه. هغه ورځ د کوز کلي څخه څو کسه راغلي وو او ستا پوښتنه یې کوله. چا راته وویل چې د هغوی پر کومه کونډه باندې دعوه ده، نو نه یم خبر چې هغه دې څرنګه کړه. ملا صاحب په داسې حال کې چې له جیبه یې ژېړې غټې تسبې چې د صدرۍ په غوټه پورې تړلې هم وې راوایستلې او هغه یې یو دوه درې پله کښته او پورته کړې او ویې ویل هغه خو د لالي اکا چې په ژمي کې مړ سو ښځه وه، میراثخورو یې پسې اخیستې وه، ورته ویل به یې چې په خپل قوم کې مېړه وکړه، خو دا خورا سپین سترګې ښځه وه او دې خبرې ته تن نه ږدي. د دې خیال دی چې په یوه بل ځای کې د خپلې خوښې مېړه وکړي. نو د لالي اکا تربرونه او د کونډې ورونه راغلي وو او پوښتنه یې راڅخه وکړه چې په دغه خصوص کې څه وکړي، شریعت څه وایي. ما هم په ډنګ پیلې ورته وویل چې شریعت خو وایي چې کونډه د خپل واک او خپل اختیار خاونده ده، هر چیرې چې مېړه کوي کولی یې سي. خو دلته یوه خبره بله هم سته، هغه دا چې د قوم رسم او رواج هم یو شی دی. زموږ پلرونه او نیکونه داسې راتېره کړې ده چې باید کونډه په خپل کاله کې خوندي سي او آب او پرده یې وساتله سي. خو خلک اوس ډېر سپین سترګي سوي دي، د عالمانو خبره نه مني. د ښځې ورونه پر له غورځار سول او په دې خبره خورا پر له واوښتل. بیا مو فیصله پر دې باندې وکړه چې زه او خان صاحب ته اشاره به یوه ورځ سره کښېنو او د دوی تېره به وکړو. خان صاحب بیا ورځنې پوښتنه وکړه څه پورې سته او کلڅ لغړ دي. ما چې اورېدلي دي د ښځې پلار ګنۍ په غوښه ده او شپه یې ښه تېرېږي. ته وایه څه به په جوړ سي، په خبره ارزي او که به خوسي مو چړې پکې وشلوو او څه به لاسته رانه سي. ملا صاحب یو څه وموسل او په یوه او بل کوناټي سو او په یوه پاسته غوندې غږ یې وویل